د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې رئیس وویل چې دوی د مزار هوټل ملي پروژې اړوند د درملو ساتنې هټیو له کاري بهیر څخه څارنه وکړه. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د یادې څارنې په ترڅ کې د هټیو له ټولو معیارونو او استانداردونو څخه ډاډ ترلاسه کړ. اونمو معیارات اداره ملی دواغذا همیشه در نظر گرفته شده بود، یعنی دوکاکینشان باید دارای مساحت 50 متر و همچنان گدامایشان دارای مساحت 50 متر باشه، یعنی عاری از رطوبت باشه و همچنان دور از شعاع آفتاب باشه و تمام اصول و مقررات و لوایحی که یک مارکت دوافروشی داشته باشه ما امروز مشاهده کردیم. ورته مهال د ځینو اماراتي ادارو استازو دغه سوداګریز مرکز د کاري بهیر له معیاري پرمختګ څخه یادونه وکړه او د مسؤلینو له لوري په دې برخه کې د هر اړخیزه هڅو څخه هم ستاینه وکړه. نظارت از اینجا کردم ماشاءالله به معیارهای بسیار بلند و بسیار در کارکرد و کیفیت بسیار بالا کار کرده است و چقدر معیارهای بود الحمدلله کلشون در اینجا موجود است. تمام معیارهایی را که باید معیار دواسازی یا فروش ادویه ایجاب میکنه که داشته باشه مارکت فعلا در نظر هیئت داره. له بلې خوا د مزار هوټل ملي پروژې مسؤلینو د دغه پروژې معیارونو ته په اشارې وویل چې دوی په یاد سوداګریز مرکز کې د خلکو او پانګوالو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړې دي. به خاطر تجارای زون شمال یک جای بی‌بدیل می باشه که در اینجا ما در مزار شریف ما شاهد هستیم مارکت های ساخته شده که نه پارکینگش در نظر گرفته و نه اینجا زیادتر سهولت ها برای مستاجرین است و زیاد مستاجرین ما خوش است و منتظر پال شدن است. بخیر. پروژه ملی مزار هتل یک پروژه نمونه‌ای است. فعلا استانداردهای داخلی و بین‌المللی تطبیق شده. این به سطح کشور نه به سطح آسیای میانه یک پروژه ملی است. این را شما خودتان امروز دیدین که فعلا الحمدلله در معیار اولین بار است صنف دوا در زون شمال تطبیق شده. د یادولو وړ ده چې د مزار هوټل ملي پروژې کاري چارې 95 سلنه بشپړې شوي دي او تمه ده چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.